بسم الله الرحمن الرحیم. بهرام خان د خوشحال خان زوی دی. په 1353 هجري قمري کال کې زیږېدلی دی او په 1140 هجري کال کې مړ دی. خدای د دې شاعرۍ په هکله څه نه دي ویل شوي. بهرام خان د سردارۍ په سر خپلې کورنۍ سره په شخړه او تل به یې د مغولو امپراتوري پلوي کوله. خوشحال بابا د ده املا او انشا په هکله وایي: عطار د دې نور قلم له لاسه کښېږدي چې په دا خوبي بهرام املا انشا. عبدالرحمن خان هم د خوشحال بابا په شاعرانو او زامنو کې یاد شوی دی، خو کلام یې تر اوسه نه دی لیدل شوی. عجب خان هم د خوشحال خان بل زوی دی چې د شاعرۍ په هکله یې نور څه موږ ته نه دي را رسېدلي، خو افضل خان په تاریخ مرصع کې د ده یو بیت راخیستی دی چې په بچو پسې ګمراه نه شوې، شکر وکاږه د دجال وخت دی. عابد خان خټک په 1058 هجري کال کې زیږېدلی دی. د ده دیوان تر اوسه نه دی لیدل شوی، خو دوې قصیدې او یوه غزله یې موندل شوې ده چې د شعرونو یې د خپل زوی په مړینه ویلي دي. په شعرونو کې هنري ښېګړې هم لیدل کېږي. په تاریخي مرصع کې د خوشحال په کلیاتو کې د عابد خان په هکله یادونې شوي دي چې د قصیدې یې یو څو بیته دا دي: د جبین د بدر ماه نه وهم تا، ښکلی مخ د تا تر لمر و روښان لا، نوې میاشت چې په شبک کې راښکاره شي ستا د وروځو مثال څخه په پیدا، که باڼه د تورغشي نه و ولې تا پرې زړونه زخمي جوړ کړه، د هر چا سپینه پوزه د ګل د نستورن وه ستا ازار تر جنبي ګل غله پیدا. آزاد خان د ده په هکله تاریخ مرصع کې یوازې دوه بیته خوندي دي چې د خپل ورور اشرف خان د مرګ تاریخ یې ښودلی دی. د هجرت یې 1006 و. اشرف خان چې پاک شو یاره غماندوه د تاریخ دی، که حساب یې کړي ویې شمار. بی حلیمه د خوشحال بابا لور د عبدالقادر خان سکهخور او د شیخ سعدي لاهوري مریده وه. د قرآن حافظه او د تصوف د نقشبنده طریقه پابنده وه. د غزلې دوه بیته یې دا دي: د اشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، نه پوهېږم چې ممتاز که نور جهان شوم، چې کړمه تا په مینه سرفرازه، ثناخانه په څو رنګه د رحمان شوم، چې مجاز مې د آیات لاړه له زړه نه، سربیلند تر محمود غوندې سلطان شوم، و هر چا ته چې ګورم واړه دوی دي، د جمال په ننداره یې شادمان شوم، غیر فکر مې د زړه نه را بهیر شوم، پر خلیل او پر عدو باندې یکسان شوم، حلیمې د غماز فکر زیات له حد شوم، چې د پیل لپاره نه کا په یکسان په ګمان شوم.